د لوی بخښونکي خدای په نامه د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د کمپیوټر د بنسټونو د پنځم لوست په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې یم. په دې لوست کې به د کمپیوټر اساسي اجزاوې وپېژنو چې دا اجزاوې عبارت دي له سافټویر او هارډویر څخه. یعنې کمپیوټر چې څنګه کار کوي او زموږ اړتیاوې پوره کوي، په کومو برخو باندې چې دی کار کوي هغه برخې به یا سافټویر وي یا هم هارډویر وي. یعنې د کمپیوټر ټولې اجزاوې له سافټویر او هارډویر څخه جوړ شوي دي. د دې لوست د لوستلو موخه د کمپیوټر د اساسي اجزاو پېژندل دي چې په ابتدایي توګه یې تاسو ته درپېژنو. په دې لوست کې به له دې مطالبو سره آشنا شو: د کمپیوټر اساسي اجزاوې کومې دي، سافټویر څه ته ویل کېږي، د سافټویر څخه څنګه ګټه اخیستل کېږي، او ځینې اړین سافټویرونه کوم دي، او د عامل سیسټم پېژندنه چې څه ته ویل کېږي او څنګه کار کوي. سافټویر د کمپیوټر ټولې هغه اجزاوې چې د لیدلو وړ دي مګر د لمس کولو وړ نه دي سافټویر بلل کېږي. یعنې هغه اجزاوې چې موږ یې لمس کولی نه شو مګر لیدلی یې شو، لکه په سکرین کې چې کوم پروګرامونه کوو لکه گیم، ویډیو یا مثلا سافټویرونه چې لکه فوټوشاپ او افیس هغه سافټویرونو په شکل، دا ټول چې دي سافټویر دی، ځکه چې فقط یې ګورو خو لمس کولی یې نه شو. هارډویر د کمپیوټر ټولې هغه اجزاوې چې هم د لیدلو وړ دي او هم د لمس کولو وړ دي دا چې دي هارډویر بلل کېږي. لکه ماوس، کیبورډ یا خپله دا د کمپیوټر باډي سی پي او سکرین دا چې دي هارډویر دی، ځکه هم یې ګورو او هم یې لمس کولی شو. د سافټویر جامع تعریف: د سافټویر جامع تعریف په داسې توګه کولی شو چې د معلوماتو هغې ټولګې ته ویل کېږي چې کمپیوټر ته د چارو د ترسره کولو لارښوونې کوي. یعنې کمپیوټر ته دا لارښوونه کوي چې کومه چاره یا زموږ د اړتیا وړ چاره څنګه ترسره کړي. یعنې دغه سافټویر وي چې دې ته لارښوونه کوي او موږ ورسره خپلې اړتیاوې پوره کوو. سافټویر د کمپیوټر یو اساسي سیسټم یا بنسټیز سیسټم بلل کېږي. د سافټویر ډولونه: سافټویر تقریبا بېلابېل ډولونه لري چې دوی اساسي ډولونه دي: سیسټم سافټویر او اپلیکیشن سافټویر. چې سیسټم سافټویر هغه سافټویرونه دي چې د هارډویرونو مدیریت کوي او د نورو سافټویرونو د کار کولو لپاره لاره برابروي، لکه وینډوز. یعنې دا سیسټم سافټویر چې دي دا تر ټولو اساسي سافټویرونه دي. که چیرې دا په کمپیوټر کې نه وي کمپیوټر په هیڅ توګه نشي کولی چې کار وکړي. لکه وینډوز، په کمپیوټر کې چې وینډوز نه وي نو مثلا سکرین یې موږ ته په لومړي سر کې سکرین یې موږ ته نه راځي، نشو کولی په دننه کې کار وکړو، نور په اپلیکیشنونه نور په سافټویرونه پکې انسټال کړو، د هغه څخه ګټه واخلو. نو سیسټم سافټویر د کمپیوټر د سیسټم بنسټ دی چې دی ورته سیسټم برابروي. تر هغه وروسته بیا اپلیکیشن سافټویرونه پکې کاروو. نو اپلیکیشن سافټویرونه کوم دي؟ دا ډول سافټویرونه په کمپیوټر کې د ځانګړو چارو د ترسره کولو لپاره کارول کېږي. ځانګړې چارې کومې دي؟ لکه مثلا موږ غواړو ویډیو ایډیټ کړو، د ویډیو ایډیټ اړوند مثلا اډوب پریمیر اپلیکیشن انسټالو، په هغه کې کار کوو. غواړو عکس ایډیټ کړو یا عکسونه ډیزاین کړو یا پوسټرونه ډیزاین کړو، د هغه لپاره چې کوو مثلا السټریټر انسټالو، فوټوشاپ انسټالو، کورل ډرا انسټالو، ځینې نور سافټویرونه چې ډیزاین لپاره رامنځته شوي دي دا چې کې دې لپاره دا چې کوو دغه سافټویرونه انسټالو پکې کار کوو. یا مثلا د دفتري چارو لپاره مایکروسافټ افیس بهترین اپلیکیشن ده چې پکې کار کوو. نو دا څه کوي؟ دا ډول سافټویرونه په کمپیوټر کې د ځانګړو چارو ترسره کولو لپاره چې وویل ځانګړې چارې کومې دي د هغو ترسره کولو لپاره لاره برابروي. او ځینې نور سافټویرونه هم لرو لکه ځانګړي سافټویرونه. دا ډول سافټویرونه د ځانګړو کمپنیو لخوا یا د ځانګړو اشخاصو لخوا رامنځته شوي وي چې دوی ځان ته ځانګړې موخې لري. مثلا ځینې کمپنۍ د خپل د سیسټم د لا ښه پرمخ بیولو لپاره یو ځانګړی سیسټم یا اپلیکیشن ته ضرورت لري، نو دوی د سافټویر انجینرانو ته روپۍ ورکوي او دغه په مقابل کې ځان ته اپلیکیشن جوړوي او ترې ګټه اخلي. بیا ځینې نور خلک چې غوښتل مثلا د هغو سافټویرونو څخه ګټه واخلي نو هغوی هم کولی شي د پیسو پر مټ ویې پیري او ترې ګټه واخلي. نو دا سافټویرونه معمولا د پیسو پر مټ یا د پیسو لارې اخیستل کېږي. له سافټویر څخه ګټه اخیستنه، یعنې د سافټویر څخه څنګه ګټه اخلو؟ سافټویر ټولو هغو چارو لپاره اړین دي چې کمپیوټر مو ورته اړتیا لري او موږ پکې کار کوو. یعنې موږ د خپل کار او د خپل اړتیا له مخې سافټویر انسټالوو. مثلا په دفتري چارو کې موږ ضرورت لرو چې یو سافټویر اپلیکیشن لرو، موږ ته بهترین سافټویر چې د هغه چې ده مایکروسافټ افیس ده. د ویډیو ایډیټ کوو، موږ ته بهترین اپلیکیشن اډوب پریمیر ده یا کانواس څخه موږ ګټه اخیستلی شو. یا مثلا موږ غواړو عکسونه ډیزاین ایډیټ کړو، په عکسونو کې کار وکړو، بهترین سافټویر موږ ته کوم دی؟ فوټوشاپ. ته همداسې نور لکه د یو عکس ډیزاین لپاره دا هم مثال مو ویل چې لکه د یو ډیزاین یا هم ایډیټولو ته اړتیا لرو نو اړ چې فوټوشاپ په خپل کمپیوټر کې ولرو.
ځینې اړین سافټویرونه یو اپریټینګ سیستم د اپریټینګ سیستم سافټویر لکه وینډوز موږ ویل چې وینډوز د کمپیوټر لپاره بنسټ بلل کېږي که چیرې په کمپیوټر کې وینډوز نه وي نور سافټویر نه په هیڅ شکل ته څه کوو نشو کولی چې ګټه ترې واخلو د ویب براوزر لپاره ګوګل کروم او موزیلا دي همداسې نور ځینې اوپیرا په نامه هم شته د ویب براوز لپاره نو که چیرې مثلا موږ غواړو په انټرنیټ کې سرچ وکړو د انټرنیټ څخه په کمپیوټر کې استفاده وکړو نو د ویب براوزر اړتیا ده د ګرافیک ډیزاین لپاره فوټوشاپ الستریټر همداسې کورل راځي او ځینې نور د اړیکو لپاره زوم او ګوګل میټ مثلا موږ غواړو خلکو سره په تماس کې اوسو یا مثلا موږ غواړو په مثلا آنلاین پوهنتون وایو درسونه وایو ژبې زده کوو نو دې لپاره موږ یا د زوم څخه ګټه اخلو یا د ګوګل میټ څخه یا ځینې داسې نور سافټویرونو څخه د کمپیوټر د امنیت لپاره کمپیوټر مو امنیت ته اړتیا لري څو د باندې وایرسونه حملونه کوي نو دې لپاره موږ انټي وایرس ته اړتیا لرو نو همداراز ډرایور ته چې کمپیوټر وشي کولی په لا ښه توګه کار وکړي ډېر کله به مو لیدلی چې کمپیوټر مثلا وینډوز کوو غږ یې کار نه کوي یا ویډیو نه پلی کوي یا عکس نه شو کوي یا مثلا ځینې سافټویرونه نه اخلي ولې ځکه چې ډرایور نه لري نو کله چې هم تاسې کمپیوټر واخیسته لومړی پکې وینډوز کوئ بیا ډرایور انسټالوئ ډرایور د دې لپاره اړین دی چې کمپیوټر په لا ښه توګه کار وکړي د عامل سیستم څه ته ویل کېږي د کمپیوټر تر ټولو اړین سافټویر دی وم ویلی چې که چیرې عامل سیستم یا وینډوز په کمپیوټر کې نه وي نور سافټویرونه نشي کولی چې پکې کار وکړي چې د هارډویرونو فایلونو حافظې او کار د کنټرول او مدیریت لپاره کارول کېږي یعنې همدغه وینډوز دی همدغه عامل سیستم دی چې دا په کمپیوټر کې انسټالیږي بیا هارډویرونه مدیریت کوي بیا د دې تر څنګ فایلونه مدیریت کوي چې هغه دې ته برابر کړي او لاره برابره کړي چې موږ استفاده وکړو حافظه مدیریت کوي چې موږ مثلا د ماوس په واسطه کولی شو په ځانګړي د په حافظې کې چې چېرته کوم فایلونه ځای په ځای کړي دي هغه ته لار پیدا کړو هغه څخه استفاده وکړو او همداراز په کمپیوټر کې د کار د کنټرول لپاره مثلا مای کمپیوټر موږ ته ځانګړي ځای کې ځای په ځای کړي د نیټورک برخه بیلې کنټرول پنل بیلې یا مثلا پینټ د نور پروګرامونو چې موږ ورته اړتیا لرو هغه په خپل ځایونو کې د کار لپاره مدیریت شوي دي او د کنټرول لپاره ځای په ځای شوي دي چې په اسانۍ په راحته توګه ته ګټه اخلو نو دا د سافټویر او د کمپیوټر د اساسي اجزاوو د پیژندنې درس چې تاسو ته مو وړاندې کړ خدای دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي او په راتلونکو درسونو کې مې هم ملتیا وکړي تر بیا ښې چارې